ملا هیبت الله پر سر د امریکایي بي پیلوټ الوتکو ګزمې. امریکایي بي پیلوټ الوتکې ولې افغانستان ته راغلي؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. مجاهد وایي امریکایي بي پیلوټ الوتکو د کندهار او نیمروز په فضا ګزمې کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په کندهار او نیمروز ولایتونو کې د امریکایي بي پیلوټ الوتکو ګزمې تایید کړي دي. طالبان چې د پاکستان نه اخلي، ښاغلی مجاهد زیاتوي افغانستان ته نږدې هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکې د فضا په کارونې سره زموږ د هیواد حریم نقض کړي. له شک پرته چې دغه الوتکې په امریکا پورې تړاو لري او د ځینو نږدې هیوادونو له فضا الوتنه کوي او افغانستان ته راځي، چې په دې برخه کې باید ټول خپل مسؤلیتونه درک کړي او تیری ودروي. مولوي رحمت الله اندړ د څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي د دوحې قرارداد پر اساس د طالبانو د افغانستان فضا په امریکا او پاکستان پلورلې او یو وخت به د پټو ضمایمو په رسوا کېدو دغه خبره ښه روښانه شي.